د هرات ولایت اوسیدونکې اصیلا شمس د سلګونه زره هغه نجونو له ډلې یوه ده چې له ښوونځي فارغې شوي خو لا په کانکور ازموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. اصیلا شمس په کور کې ورته بیکاره کېناستل خورا سخت شوي او اوس خپل وخت څارویو ته په خوړو ورکولو او نقاشۍ تیروي. هغه اوس د خپلو 5 پیشوګانو سربیره په ګاونډ کې هره ورځ له 500 تر 100 څارویو ته خواړه چمتو کوي. وایي دا چاره یې د آرامتیا حس ورکوي. این کار که میکنم غذا و اونا خیابونی کمک میکنم کلا است خوبی برام میده، خوشحال میشم، یعنی است آرامش میگیرم، خوبم، راحتم. و از اینکه مردم مثلا برای اونا کمک نمیکنم حتی اونا بعضی آزار میدم از خیلی واقعا ناراحت میشم و خیلی متاسفم برای اینا و کوشش کنم کمی بیشتر برای اونا ترحم و رحم داشته باشم و از اونا حمایت کنم و کمک کنم. حداقل هیچ کار نمیتونم غذای یا چیزی برای اونا نمیدم، امی اونا آزار ندم، امی برای بس، امی کافیه، فقط برای اونا کاری نداشته باشم. هغه 2 کاله مخکې له 12م ټولګي فارغه شوې او د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی هم بشپړ کړی خو اوس په کور کې ناسته ده او نه پوهیږي چې بیا به زده کړې وکولی شي او که نه. پشت کانکوری بودم، 2 سال میشه که پانتون و مکتبای نامه بسته، متاسفانه نتونستم تحصیل خود ادامه بدم، نمی دیگه کار نقاشی ادامه دادم. لوړو زده کړو وزارت نږدې 8 میاشتې وړاندې د نجونو پوهنتونونه تر بل امره تړلي چې له امله یې له 12م ټولګي فارغ شویو نجونو ته کانکور ازموینه کې د ګډون چانس هم نه ورکول کیږي. د اسلامي امارات لوړو زده کړو وزارت تر دې دمه نه دی ویلي چې د نجونو پوهنتونونه به څه وخت بیا پرانیزي.